وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې کوم ځوان یا کوم سړی چې غربي هیوادونو ته لاړ سي، هلته چې دی پیسې ګټي، دا څنګه ده او هلته تلل څنګه دي؟ راځه محترمه، دغه پوښتنه بیخي ډېره وسوله چې هلته تلل څنګه دي او ډېرې خبرې وسولې. راځئ دا ورې دغه خبر جواب کو، ولې مسلمانان کفري هیوادونو ته ځي؟ ولې د کفر د وطنونو ځوانان اسلامي هیوادونو ته نه راځي؟ ولې هغوی دلته مزدوري ته نه راځي؟ ولې هغوی دلته علم ته نه راځي؟ ولې هغوی دلته کار ته نه راځي؟ ځوانان سره له دې چې هغوی دومره په دین ټینګ ولاړ هم نه دي، خو بیا هم د اسلامي وطن د مسلمانانو، داسې مسلمانانو زمن چې په دنیا کې ساری نسته ده، د هغې زمن او اولادونه بیا غربي هیوادونو ته ځي، هلته د کافرو سره مزدوري کوي او هلته پیسې ګټي. ولې ځي محترمه؟ راځئ دې ولې جواب دا واري وکړو. دا چې ځي و نه ځي، دا محترمه دومره په لکونو هلته تللي دي، هغوی هلته مزدوریګانې کوي. اکثره دی کې مسلمانان وروڼه حلاله مزدوري کوي، یعنې معنا خپله ستړي تېروي، په یو روا شکل باندې هلته مزدوري کوي چې دلته خپلې کورنۍ او اهل ته. راځئ دی ورې دغه جواب حل کړو چې ولې ځي، د ولې دپارې پوښتنه وکړو، او کله مو چې د ولې جواب پیدا که بیا دې ته یو تصمیم ونیسو چې د اسلامي وطنونو نه مسلمانان کفري هیوادونو ته لاړ نه سي. وروره الله پاک دې روغ جوړ لره کامیاب